السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو خدای دې وکړي چې ښه وئ جوړ یاست شپې ورځې ژوند زندګي وخت صحت مو ښه وي او زموږ ټیکنیکل شاهد پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایم ملګرو تاسو ته نن ورځ موږ د یوه ډېره مهمه ویډیو چمتو کړې ده په نننۍ ویډیو کې زموږ موضوع چې ده د انسټیټیوټ لارې پوهنتون ته لاره پیدا کول مثال موږ څنګه کولی شو د انسټیټیوټ لارې پوهنتون ته لاره پیدا کړو نو په همدې اړه ملګرو موږ تاسو ته کمپلیټ معلومات درکوو ټول هغه خویندې ورونه محصلین چې څوک په 14 او 14 صنفونو کې په انسټیټیوټونو کې په زده کړو بوخت دي د دوی لپاره همدا ویډیو زیاته مهمه ویډیو ده نو اوس به راشو خپله موضوع ته نو لومړی شرط خو همدا دی ملګرو په همدې کې چې تاسو پوهنتون ته د انسټیټیوټ څخه لاره پیدا کوئ دولتي پوهنتونونو ته چې تاسو باید په دولتي انسټیټیوټونو کې داخل وئ لکه میخانیک شه مثال په خوست ولایت کې نسوان کثیر رشتوي شه دغسې ځینې څانګې په 1200 په میلۍ کې هم دي کیدای شي خرغښت لیسې سره هم ځینې څانګې واوسي چې وترنرۍ برخه پکې تړاو لري هغه نو تاسو باید په دولتي په انسټیټیوټونو کې شامل وئ دویم شرط بیا همدا دی چې تاسو باید په سیمیستر هر سیمیستر خپله پی سی ډي پوره کړئ پی سی ډي څومره تاسو باید 80 پی سی ډي په هر سیمیستر پوره وي مثال چې هر کله تاسو فارغیږئ ټول 40 سیمیستره دي نو تاسو باید په هر سیمیستر 80 پی سی ډي راغلی وي نو مهمه نه ده مثال تاسو که په لومړي سیمیستر کې یا پی سی ډي یا 15 شپېته یا 15 خو باید تاسو په دویم سیمیستر کې نښه وئ مثال په اول کې یا په دویم کې باید تاسو 15 یاسی په دریم کې باید تاسو 90 یاسی دغسې په څلورم کې باید تاسو 95 یا 90 یاسی تاسو به خپله حساب ورته کوئ چې هلته مثال ستاسو پی سی ډي پرې راوي چې هر کله تاسو فارغ شئ مثال 80 په هر سیمیستر 80 پی سی ډي راشي نو تاسو بیا کولی شئ چې پوهنتون ته لاره پیدا کړئ که ستاسو پی سی ډي نیم فیصد هم کم او تاسو نشئ کولی چې پوهنتون ته لاره پیدا کړئ خو تاسو کوښښ وکړئ محنت وکړئ باید په هر سیمیستر خپله پی سی ډي ته 80 څخه کمه نه وي او پوره یې کړئ چې بند نه وي باید کمه خو نه وي دا د دویم شرط دریم شرط ملګرو هر کله چې تاسو فارغ شئ له انسټیټیوټ څخه مثال 14 پاس شئ نه وروسته ملګرو بیا ستاسو څخه یوه ازموینه اخیستل کیږي یو کوچنی غوندې کنکور اخیستل کیږي لکه څرنګه چې مثال 12 پاس فارغینو څخه کنکور اخیستل کیږي په همدې ډول ستاسو نه هم کنکور اخیستل کیږي خو دوی کنکور ستاسو په کنکور کې فارغ وي دوی نه کنکور د ښوونځي درسونو په باره کې اخیستل کیږي ستاسو نه چې کوم کنکور اخیستل کیږي ستاسو نه د خپلې موضوع مثال کومې څانګې څخه تاسو فارغ شوي وئ په کومه موضوع کې مو زده کړې کړي همغه کې تاسو نه اخیستل کیږي مثال که تاسو له کمپیوټر ساینس څخه فارغ وئ کمپیوټر ساینس څانګه نه ستاسو نه په کمپیوټر ساینس کې هلته پوښتنې کیږي مثال سوالونه پوره ورته جوړیږي په کمپیوټر ساینس کې هم دوې څانګې دي مثال یوه آی ټي ده چې نیټورکینګ ده بله ډیټابیس څانګه ده او بعضې نوره څانګه هم شته سافټویر تاسو چې هره څانګه څخه فارغ شوي تاسو به هلته څانګه انتخاب کړئ مثال په پوهنتون کې په ازموینه کې هلته آی ټي او خپله څانګې یا به تاسو انتخاب کړئ چې هره څانګه پر تاسو تړاو لري په هماغه خپله موضوع خپله څانګه کې تاسو ته فورم جوړ شوی او ستاسو نه هلته تاسو ته سوالونه راغلي وي نو هر کله چې مثال تاسو هلته مثال په خپله موضوع کې تاسو ته سوالونه راځي هلته دې نه وروسته ملګرو څه سوالونه به وي د عمومي کنکور 12 ټولګي فارغینو لپاره 160 تاسو 100 سوالونه وي نو تاسو که محنت وکړئ مثال خواري وکړئ دلته په انسټیټیوټ کې هم ښه سټارټ واخلئ مثال پی سی ډي هم پرې راکړئ څه زده کړئ مثال له ځانه سره څه واخلئ د فارغېدو څخه وروسته هم په خپل مضمون مثال کوم چپټر مو چیرې څه مو چې زده کړي پاکه مثال نوره هم مطالعه وکړئ نو انشاءالله بیا مشکله نه ده ممکنه ده چې تاسو کولی شئ په اسانۍ سره چې شیخ زاید پوهنتون ته لاره پیدا کړئ نو اوس به ډېرو ملګرو سره همدا هم سوال وي محصلینو سره چې آیا دا به مثال څومره کسان نیول کیږي هلته په پوهنتون کې مثال په کلاس کې به څومره کسان نیول کیږي څومره کسانو ظرفیت پې وي نو مثال ستاسو څانګې څخه په دوی پر خپل اړه لري مثال دوی په ظرفیت لري چې مثال هر یو کلاس څومره کسانو ته ظرفیت لري کیدای شي اوس خو د کوم نظام چې بدل شو مثال جمهوریت ختم شو امارت راغلل نو اوس خو هلته ډېر چانس هم په دې دی چې هلته کوم صنفونه چې دي مثال د وناسو ذکور اپیل شوي دي جلا شوي دي نو کیدای شي د وناسو په کلاسو کې هم ډېرو کسانو ته ظرفیت وي او دغسې د هلکانو په صنفونو کې هم کیدای شي ډېر ظرفیت ته دوی ضرورت ولري ځکه چې صنفونه کم دي او د محصلینو تعداد کم دی نو په همدې اړه کیدلی شي چې تاسو ته یو ښه چانس هم واوسي نو هر مثال ثبت نوم به هم په همدې ډول کوي هر څوک کولی شي چې پی سی ډي پرې راوي مثال 80 پی سی ډي که هر چا د 80 څخه پی سی ډي کمه وه ثبت نوم هم نشي کولی
مثال چې څومره کسان وي ثبت نوم کولی شي مشکله نه ده، مثال 200 وي 300 وي، خو هلته چې مثال تاسو 200 کسان یا 100 کسان ثبت نوم وکړئ ستاسو خپله څانګه نه مثال ستاسو په څانګه پورې چې هر څه تړاو لري په کمپیوټر ساینس کې هم مثال په آی ټي څانګه دغسې بانکدارۍ کې برق انجینري کې هره څانګه کې مثال په خپله څانګه چې تاسو پورې څوک تړاو لري هغه مثال ستاسو په څانګه کې 100 کسان ثبت نام وکړي هلته دوی 100 کسانو ته ضرورت لري. نو هر کله چې دوی تاسو هلته پرچه حل کوئ مثال دوی کله پرچې ګوري په د 100 نفرو کې مثال دوی 100 ته ضرورت لري چې د 100 نفرو نمرې ټاپ وي مثال کوم 100 ټاپ نفر راووتل هغه کامیابېدلی شي. تاسو بیا کولی شئ چې په د 100 نفرو کې راشئ یا په لاسو کې چې هر څو ته دوی ضرورت لري مثال ظرفیت وي بیا تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره هلته پوهنتون ته لاره پیدا کړئ. نو خدای دې وکړي تر همدې ځایه پوهېدلي یاست. که بیا کوم څوک مشکل لري چا سره کوم سوال پیدا کېږي تاسو ماته لاندې کمنټ هم کولی شئ. نو انشاءالله زه ستاسو سره خپل مشکل هغه شریکولی شم د کمنټ له لارې هم. نو دې نه وروسته ملګرو هر کله چې تاسو بریالي هم شئ کامیاب هم شئ په خوشبختانه مثال ستاسو سره قسمت یاري وکړي بخت هلته ملګرو پوهنتون کې په 3م سیمیستر او په 3م کلاس کې نیول کېږي. نو ډېر سره به همدا سوال هم پیدا کېږي. نو هلته ملګرو ستاسو مثال په انسټیټیوټ کې 40 سیمیستره دي هلته چې کله تاسو پوهنتون ته لاړ شئ هلته ستاسو 2 سیمیستر شاته پاتې کېږئ. مثال هلته تاسو ډایرکټ په 5م سیمیستر کې نه نیول کېږئ تاسو په 2م سیمیستر کې نیول کېږئ مثال په 2م کلاس کې به نیول کېږئ. نو تاسو ملګرو ډایرکټ 3م کلاس ته هلته نشئ تللی په شیخ زاید پوهنتون کې. که اوس کوم نوی قانون څه راوځي مثال د اماراتو په نظام کې خو بېله خبره کنې تاسو هلته چې کوم قانون دی مثال د ټولو پوهنتونونو نو تاسو ملګرو په 3م کلاس کې په پمیر کې هم همداسې موضوع ده ملګرو هلته هم نشئ کېناستی په شیخ زاید کې خو دا ده هلته به تاسو ملګرو په 3م سیمیستر کې په 2م کلاس کې کنه مثال تاسو نه په 3م کلاس کې کېناستی شئ نه ډایرکټ په 5م سیم کې مثال کېناستلی شئ 5م سیمیستر کې نو ستاسو 2 سیمیستره هلته شاته پاتې کېږئ. نو همدغه طریقه تاسو کولی شئ ملګرو چې زده کړې وکړئ خوري وکړئ دا یو ډېر ښه چانس دی. ډېر محصلین له همدې لارې پوهنتونونو ته لاړ شوي هم دي اوس هم په زده کړو بوخت دي او فارغ شوي هم دي. یو ډېر ښه چانس دی ملګرو ځکه چې کانکور ته ډېر محصلین ډېر داسې شاګردان شته چې د ښې پوهنځۍ یا کمپیوټر ساینس یا نورو پوهنځیو هلته نمرې پوره کولی نه شي نو دوی بیا په اسانۍ سره کولی شي له انسټیټیوټ لرې خپل ځان ورسوي دلته خوري وکړي محنت وکړي. انسټیټیوټ زده کړې او پوهنتون زده کړې هېڅ توپیر نه لري په هغه استادان هغه چپټر دلته هم په انسټیټیوټ کې هم ویل کېږي او پوهنتون کې هم ویل کېږي. که تاسو خوري وکړئ محنت وکړئ انشاءالله تاسو ډېر څه زده کولی شئ او تاسو ته بیا هېڅ مشکل نه وي په امتحان کې په ازموینه کې په کانکور کې هم تاسو به ډېر په چټکۍ سره او په بریالیتوب سره به انشاءالله تاسو لاره پیدا کوئ. نو په همدې اړه ملګرو د پي سي ډي په باره کې زه تاسو ته بیا هم وایم چې پي سي ډي ډېره مهمه ده. که ستاسو پي سي ډي کمه وي مثال د 80 څخه په پي سي ډي کمه وي تاسو په شخصي پوهنتونونو کې هم ګډون نشئ کولی. په امیر پوهنتون کې هم ستاسو نه که هر کله بیا تاسو په امیر پوهنتون کې ګډوډۍ په خوست کې په نورو ولایتونو کې چې هر ډول پوهنتون دی مثال شخصي پوهنتون هر نمه وي پکې زه نه یم داسې بلدتیا نه لرم خو په خوست ولایت کې چې په امیر پوهنتون ته هم څه ستاسو باید پي سي ډي ته راتیا نه کمه نه وي. که ستاسو پي سي ډي ته راتیا کمه بیا هم تاسو نه نیول کېږئ. نو پي سي ډي زیاته مهمه ده پي سي ډي تاسو حتما پوره کړئ. که هر کله تاسو پوهنتون ته هم نشئ لاړ مثال ستاسو سره 14 اسناد وي ستاسو پي سي ډي ښه وي تاسو ته بیا هم ډېره په درد خوري په راتلونکي کې. نو انشاءالله ملګرو تاسو ته به زه د کمپیوټر ساینس محصلینو ته یو بل ځای هم لرم په راتلونکي ویډیو کې چې مثال کوم فورم چې دی د کمپیوټر ساینس پوهنځۍ مثال چې تاسو ته به کوم سوالونه راځي په دغه 14 پاسو کانکور کې دې لپاره یو ډېر زه خوندور ځای لرم په همدې سوالونه ما پیدا کړي دي. انشاءالله هغه محصلین چې چا مثال امتحان ورکړی او کانکور ازموینه کې ګډون کړی او ډېر بریالي شوي هم دي ماته ټول سوالونو په باره کې کمپلیټ معلومات ورکړي. انشاءالله زه به تاسو سره هم ټول سوالونه شریک کړم چې په همدې موضوع کې په همدې موضوعګانو کې کمپیوټر ساینس پوهنځۍ کې همدا موضوعګانو کې تاسو ته کانکور کې سوالونه راځي په فورم کې تاسو همدا وکسئ مطالعه وکړئ انشاءالله تاسو به حتما بریالي کېږئ. نو پر همدې موضوع هم انشاءالله په راتلونکي کې زه تاسو ته ویډیو جوړوم حتما. تاسو که څوک نه وي مثال زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ یوټیوب چینل هم حتما سره سبسکرایب کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو مهمه ویډیو اپلوډ کېږي تاسو ته په خپل وخت سره در ورسېږي. نو زموږ په چینل نه ملګرو د ښوونځي یا
کارتون موضوعګانو څخه بغیر نوره د آنلاین پیسو ګټلو په باره کې هم مهمې ویډیوګانې اپلوډ کیږي. مثال موږ ټول هغه اپلیکیشنونه هغه لارې د آنلاین پیسو ګټلې په افغانستان او پاکستان کې چې مثال هغه څخه پیسې ووځي یا موږ تاسو ته ښایو یو اپلیکیشن او سایټ در معرفي کوو. اول موږ خپله چیک کوو نه پیسې لیږو چې هر کله موږ باوري شو باندې مثال اعتبار پیدا کړو چې آیا دا کوم فیک اپلیکیشن یا سایټ نه دی او مثال نه د ملګرو وخت ضایع کوي او نه نیټ مصرفیږي نو بیا موږ باندې ویډیو جوړوو تاسو سره یې شریکوو. نو د اوس لپاره د خدای په امان ټولو ملګرو ته ښه وخت. د خدای په امان.